نن د کابل ښار انتر کانټیننټال هوټل د ونډو تالار کې د پوهنې وزارت د مرکزي او ولایتي رئیسانو ترمنځ د چارو لاښې همغږۍ او تجربو شریکولو 3 ورځنی ورکشاپ جوړ شو. د یاد ورکشاپ په پرانیست غونډه کې د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله اغا، د یاد وزارت د معینانو مرکزي او ولایتي رئیسانو سربیره د ریاست الوزرا اداري مرستیال الحاج مولوي عبدالسلام حنفي، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ ندا محمد ندیم او یو شمیر نورو مسؤلینو ګډون درلود. غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د پوهنې وزارت د سرچینو او ادارې معین مولوي صبغت الله وسیل په خپله پرانیستونکې وینا کې د ښوونې او روزنې په ارزښت د خبرو ترڅنګ د یاد ورکشاپ په موخو خبرې وکړې او دغه راز غونډې د مرکزي او ولایتي رئیسانو ترمنځ د لا ښې همغږۍ لپاره تر ټولو مهمې وبللې. مونږه معارف وزارت د هغه صاحب حفظه الله د هغه اصرار او ټینګار هم دا و دغه ولایتي رئیس صاحبانو ته ورسره آمرین د ټولو ته باید یو ورکشاپ یو سیمینار هغه جوړ سي تر څو دوی دلته د مشرانو توجیهات د هغوی لارښوونې د هغوی هدایات هغه واوري او دلته په خپل منځ کې مرکزي رئیس صاحبان ورسره جمع ولایتي رئیس صاحبان له یو بل سره الحمدلله تعارف خو اسیم سته خو بیا هم ښه تعارف رامنځته سي. الحمدلله زمونږ رئیس صاحبان که په مرکز کې دي په ولایاتو کې دي ښه ښه ابتکارات لري ښه ښه نوښتونه لري او ډېرې لاسته راوړنې لري. پر دې توګه باندې چې مونږ ورغلي یو مونږ کتلي دي دلته ریاستونه نو ښه خبره دا ده چې دغه تجربې یو بل سره شریکې سي ځکه تبادل د خبراتو تبادل د تجاربو دا د انسانانو ترمنځ یو ضروري امر ده. انسانان له یو بل نه زده کړه کوي د یو بل له تجربو نه ګټه اخلي نو د مونږ رئیس صاحبانو لپاره هم دا ښه ده د امرینو صاحبانو لپاره چې دوی په خپل منځ کې د تجربو لیږد وکړي د یو بل له تجاربو نه زده کړه وکړي. نو په همدې خاطر باندې دغه سیمینار په لاره باندې اچول سوی ده. په ورته مهال د پوهنې وزارت سرپرست د یاد ورکشاپ پر ماهیت د خبرو سربیره دغه ډول ورکشاپونه د اداراتو ترمنځ د یووالي او ښې همغږۍ لپاره مهم وبلل. د پوهنې وزارت سرپرست وویل د اسلامي امارت د بریالیتوب لوی لامل د مشرانو اطاعت و. نوموړي زیاته کړه دا ستاسو د کامل اطاعت نتیجه نقش او علامه د ستاسو په پوره ډول باندې د اسلامي امارت او د اسلامي امارت د زعامت پوره اطاعت کوي. الله دې د دې اطاعت تاسو ته اجر عظیم درکړي او د دې اطاعت په وجه موږ ستاسو سره د الله نصرت ملګري یو. موږ ته به هم دغه دعا کوي چې دا موږ په امتحان کې راغلي یو دا یو عظیم مسؤلیت موږ خپله غاړې ته اچولی دی. الله جل شانو د طرفه راته سپارل سوی دی چې هغه د دې ولس د دې ټول افغانستان د ولس د بچیانو آینده د هغوی صحیح روزنه د هغوی ته صحیح ذهنیت ورکول د هغوی صحیح فکري اصلاح دا ټول موږ ستاسو ته سپارل سوي دي. نو د دغه مسؤلیت د پوره ادا کولو دپاره دغه سیمینار یا دا ورکشاپ دایر سوی دی د دې دپاره چې موږ تاسې د خپلو مشرانو توصیې د خپلو مشرانو خبرې واورو او بیا په هغوی باندې عمل وکړو. همدارنګه د ریاست الوزرا اداري مرستیال د هیواد په پرمختګ کې د دیني او عصري زده کړو پر اړتیا د خبرو ترڅنګ د درسي کیفیت پر لوړوالي ټینګار وکړ او په یاده برخه کې د پوهنې وزارت له هڅو مننه وکړه. بزرگواران عزیز، همه شما شب و روز الحمدلله به خاطر خدمت تعلیم و تربیه، به خاطر خدمت معارف در مرکز و در ولایات و در ولسوالی ها مصروف هستین.
همه این خدمات شما قابل قدر و قابل ستایش است. مسئولیت ما و شما ای است که تعلیم و تربیه را به همه مناطق، مخصوصا مناطق دوردست افغانستان، به صورت صحیح برسانیم. در سالهای قبل بر اساس شرایط در بعض مناطق، مخصوصا در مناطق شهرنشین، تعلیم موجود بود و بسیار به صورت ناقص و در اطراف بسیار یا نبود، اگر بود هم بسیار به شکل ضعیف وجود داشت. یعنی در ساحه تعلیم در سالهای قبل بسیار کم توجه صورت گرفته است. باید ما شما با استفاده از شرایط کوشش بکنیم تعلیم و تربیه را در همه مناطق افغانستان، در همه قرى و قصبات افغانستان برسانیم و بهتر ساختن تعلیم و تربیه، کیفیت تعلیم و تربیه یا کوریکولم و نصاب تعلیمی، این هم جمله مسئولیت های نظام اسلامی است. باید در این باره هم ما شما توجه عمیق داشته باشیم و کیفیت تعلیم و تربیه را هم باید بالا ببریم. الحمدلله همه مسئولین، مخصوصا مسئولین وزارت محترم معارف، در این مسائل به صورت جدی متوجه هستند. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د دندو پر ترسره کولو کې اخلاص لرل مهم وبلل او له ټولو مسؤلینو یې وغوښتل ترڅو په ورځنیو چارو کې خپل دیني او اسلامي مسؤلیت ادا کړي. هغه علماء کرام دي، هغه طالبان دي، هغه د مکاتب شاګردان دي، هغه معلمان صاحبان دي، دغه خلک دي چې د دې خدمت تر تاسو پورې تړلی دي. خو د دغه خلکو احترام دا په ټولنه کې اشراف الاشراف دي. د دې خلکو په خدمت کې الله دې نه کوي که نقصان راسي، الله دې نه کوي یا بېعزتي وسي یا په سپکه ورته وکتل سي، نو خطره بیخي لویه خطره د ایمان خطره پکې موجودېږي. اشباه النظایر، دغسې خزانه، محیط، دغه فتاواوې چې راوګورو په دې میدان کې داسې عبارات فرمایي: الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر، من أهان العلماء، من أذل العلماء ينفى من البلد بعد تجديد الإيمان، إن شتم عالما فقد كفر فتطلق امرأته. تاسې دا خطري الفاظ وګورئ، د علماو اهانت، د علماو سپکه، د علماو تخفیف، علماو تشکنځل سړی د ایمان اخلاصي. الله دې نه کوي زموږ په ملګرو خدای شی نسته. دا خو د هغه خلکو صفت دی چې هغه د اسلام دشمنان دي، د دین دشمنان دي او په ایمان کې ضعف لري. هغه د علماو اهانت او سپکاوي او ښکنځلو ته مخه کړې ده چې تاسې میډیا ته مخ واړوئ. مطلب مې دا شی دی چې د ډېرو درنو خلکو مسؤلیت په غاړه دی. او طالب العلم خو بیا تاسې پېژنئ چې پر لارې روان یي. پیغمبر علیه السلام وایي چې ملایکې یې تر پښه لاندې ورزریږدي. هغه څوک دی چې دغه ټوله د طالبۍ زندګي جهاد بله سوی دی. هغه څوک دی چې د طالبۍ په جریان کې ټولې ګناهې عمرعاب دي. نو چې دغسې خلک مو دروازې ته ولاړ دي، رئیس صاحب دفتر ته دې ولاړ دي، د دې سره مخې پر تا به تکلیف یې، ستړی به یې، بوج به یې در باندې. خو دا حوصله به په ځان کې پیدا کوي چې د داسې خلکو کامل احترام وساتي چې کار یې په ورځ کې کېږي، په نیمه ورځ یې ورخلاص کړي. او د ښه خدمت اثر به دا چې الله رب العالمین به د دغه خلکو چې تطیب قلبي، اطمینان قلبي، اعتماد یې موجود وي، د نظام سره ځي، ستا د کارکردګۍ سره ځي، هم به دې مدرسه آبادوي، هم به دې مکتب آبادوي، هم به دې جامعه آبادوي. اثر به یې پر ټول اسلامي امارت او پر ټول اسلامي افغانستان باندې مثبت. نو کوشش چې دا وسي قدرمن رئیس صاحبانو د مسئلې ته چې ډېره توجه وشي، د علماو احترام ته، د علماو کار خلاصولو ته، د طالبانو کار خلاصولو ته، د مکتب د شاګردانو طرف ته توجه. لکه مخکې چې حنفي صاحب محترم درته وویل چې پخوا به خیالي شاګردان په زرهاو وه او ما په خپله د بعضې ملګرو صاحب لیدلي دي، په قسم یې راته ویلي چې داسې شاګردان موجود وه چې د 12 صنف فارغ وو
ولا بلا که خپل نوم لیکلی شوی دغه استعدادونه وه دغسې فاسده جامعه در پاته ده دغه فاسد علمي نظام چې ته د اصلاح خواته بیا هلته ډېرې خوارۍ ته اړتیا ده نو د علماو اعزاز د علماو احترام د معلمانو احترام طالبانو مشکلات حلول د شاګردانو مشکلات حلول مدارسو ته توجه مکاتبو ته توجه دا علمي سلسله به راجوړوي یو ملک هلته ملک کېدلی شي چې علم پکې کوي خدای نکرده که جهالت په ملک خپوري نو یو ته به د بل وژل ته هېڅ نه معلومېږي بل ته به د بل بې احترامي هېڅ نه معلومېږي غلا به هېڅ نه ورته معلومېږي اختطاف به هېڅ نه ورته معلومېږي او که یو وارې ټولنه په علم سمباله سي هر چا ته به ناروا معلومېږي بې عزتي به بې عزتي ورته معلومېږي دیانت به دیانت ورته معلومېږي نو په کار دا ده چې دغه عظیم مسؤلیت ته قدرمنو ښه متوجه سو او خدای دې وکړي چې په دغه جریان کې چې تاسې نن په کوم سیمینار کې ناست یاست ښه استفاده وکړي او آینده داسې شکل باندې خپلو ولایتو ته لاړ شئ چې ښه بصیرت و ښه پوهه و ښه توصیې د خپلو مشرانو مو د ځان سره اخیستي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین علمي او د رڼا او د پوهې وزارت دی معارف وزارت په چوکاټ کې یو علمي سیمینار سره یو ځای یو او په دې مجلس کې شرکت لرو قدرمنو حاضرینو د داسې مجالسو حیثیت عذري شریعت ډېر عالی دي ځکه عالی دی چې دلته هغه مکلفیت ترسره کیږي چې د مسؤلو چارواکو فریضه ده کله چې سړی په فریضه باندې مصروف یې فریضه اعمالو کې اجر هم ډېري مکلفیت هم ادا کیږي الله پاک جل جلاله هم راضي کیږي نو دا لوی ابتکار چې د معارف قدرمن وزارت کړی چې دا سیمینار یې دایر کړی د دې نتیجه او ګټه به آینده د افغانستان بچانو طالبانو علماو مکاتبو شاګردانو ټولو ته رسیږي ځکه د داسې یو کار ایجاد داسې یو کار مخته وړل چې هغه علمي سلسله نظم ته شي چوکاټ ته شي اثر یې بیا پر هغه شاګرد او استاد باندې ښکاره کیږي په اسلامي نظام کې په اوله درجه کې د مسلمانانو د امیر عذري شریعت دا مکلفیت چې کوم چارواکي دی ټاکي داسې څوک وټاکي چې هغه د دې کار اهلیت ولري وړتیا یې ولري